د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ډسمبر په 9 نیټې رسنیو ته ویلي که امریکا او اروپا د امنیت تضمین ورکړي نو هیواد به له 80 تر 90 ورځو ټاکنې ترسره کړي. زلنسکي وویل استازو غوښتي چې داسې قانون طرحې برابرې کړي چې د جنګي حالت پر مهال د انتخاباتي قانون د بدلون اجازه ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې د هر ډول ټاکنو لپاره لومړی شرط د امن او خوندي چاپیریال برابرول دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و اوکراین باید ټاکنې وکړي او دا چې اوکرایني حکومت جګړه د ټاکنو د ځنډولو پلمه ګرځولې، ځکه د هغه په باور د اوکراین ولس باید د خپلو مشرانو د ټاکلو حق ولري. اوکراین ټاکل شوی و چې د 2024 کال په مارچ کې ولسمشریزې ټاکنې وکړي، خو د جګړې له کبله دا ټاکنې وځنډول شوې. اوکراین له هغه وخته د جنګي حالت لاندې دی چې روسیې په 2022 کال کې خپل ځانګړي عملیات پیل کړل. د سولې د طرحې په اړه زلنسکي وویل د روسیې سره د شخړې د پای ته رسولو پلان له څونیزو خبرو اترو وروسته اوس په 3 جلا اسنادو ویشل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا بسته اوس د 10 ټکو لرونکي چوکاټ د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د امنیتي ضمانت سند او د اوکراین د بیا رغونې پلان لري.